که غواړئ چې خپل آی ډي د پروفیشنل موډ ته واړوئ او تر اوسه مو پروفیشنل موډ ته نه ده اړولې، زه یې درته ټکي پر ټکي ښیم. د ویډیو د شروع کولو مخکې که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو پورې ورسېږي او تاسو فایده ځینې واخلئ او که مو ویډیو خوښه شوه د ملګرو سره یې خامخا ضرور شیر کړئ. نو راځو اوس د ویډیو په طرف باندې. لومړی به تاسو خپل آی ډي فالو آپشن آن کړی وي په خپل آی ډي کې. فالو آپشن مو آن کړی دی، د هغه بعد کې تاسو راسئ خپل پروفایل ته. خپل پروفایل چې مو خلاص کړئ دلته درې ټکي نښان به اول دواړه پر وي، هغه چې مو وي دلته بیا اوس دا خپل نوم پر ووهئ، خپل نوم یعنې خپل پروفایل خلاص کړئ. پروفایل چې مو خلاص کړئ د هغه بعد کې به راسئ دا درې ټکي نښان به دلته دا نښان چې مو پر ووهئ دلته ګوره، دلته زما د آی ډي د مطلب پروفیشنل موډ چې دی هغه نسته پکې فعلا. دوی به د دا ځای څخه یو سکرین شاټ واخلئ. سکرین شاټ چې مو د دا ځای څخه واخیستی بیا به راځئ دا کاپي لینک به کوئ. دوه کاره به دلته کوئ، یو سکرین شاټ شو، یا به دا ځای څخه دا خپل د پروفایل لینک کاپي کوئ. دا چې مو کاپي کوئ د هغه بعد کې به راسئ تاسې هیلپ اینډ سپورټ ته به راسئ. هیلپ اینډ سپورټ به تاسو پر ووهئ، د هغه بعد به تاسې ریپورټ ا پرابلم دا به پر ووهئ. دا چې مو کله پر ووهئ بیا به دلته تاسو دا اوکې پر ووهئ. نه د اوکې څخه لاندې راسئ، اوکې مه پر ووهئ، دلته به تاسې دغه پر ووهئ کنټینیو ریپورټ پرابلم. دا چې مو پر ووهئ ولې نه شو دا کنټینیو ریپورټ پرابلم چې مو پر ووهئ دلته به دا کریټینګ ریپورټ شي. دلته به تاسې لږ انتظار ورته وکړئ. انتظار چې مو ورته وکړئ دلته به تاسې انکلود ریپورټ دا به تاسې پر ووهئ. دا چې مو پر ووهئ دلته به تاسې پروفایل پیدا کړئ. پروفایل دا دی، پروفایل زه پر وهم. پروفایل چې مو پر ووهئ د هغه بعد کې به تاسو دا صفحه راشي. دا صفحه کې به تاسو لومړی دا تصویر ایکس کې دا به ختم کړئ، ایډ ایمیج به پر ووهئ. دلته به دا نوی تصویر راپورته کړئ. تاسو چې سکرین شاټ واخیستئ سکرین شاټ مو دا دی راپورته کړئ. د هغه بعد کې به دا ډسکرپشن کې دلته به تاسو خپل د پروفایل لینک پیسټ کړئ. دلته بیا به راشئ، دلته یوه لیکنه ده، دا لیکنه زه درته په ډسکرپشن کې تاسو ته ایږدم. بیا به د هغه ځای تاسې کاپي کړئ، دلته بیا دا کښېږدئ یا بیا تاسې ولیکئ. دا مطلب دا شی ما لیکلی دی، دا به تاسې ټوله مطلب دلته په دا ځای کې ولیکئ. دا زه درته په لاندې په کمنټ کې ایږدم، یا به تاسې د هغه ځای څخه کاپي کړئ یا به ډسکرپشن کې یا به دلته تاسې پیسټ کړئ یا به یې ولیکئ ځینې ښه. د هغه بعد کې به تاسې دا ورسینډ کړئ، هغه لوړ ځای به باندې پر ووهئ. دا چې پر ووهئ دلته به تاسې لږ انتظار ورته وکړئ. انتظار چې ورته وکړئ دا صفحه ورکېږي. د هغه بعد کې ستاسو ریپورټ یا ستاسې میسج یا هغه ستاسو مشکل چې و هغه ورغلی فیسبوک کمپنۍ ته. بیا به تاسو ته سبا یا بله ورځ بیا به تاسې خپل دغه ګورئ چې مطلب چې دا پروفیشنل موډ پکې آن شوی دی که نه دی آن شوی. زه درته اوس په بلې ویډیو کې شته یوه ورځ دا ما انتظار ورته کړی دی. د هغه بعد کې تاسو ته معلوموم چې څنګه ښکاره کړی دی که نه دی ښکاره کړی ما ته دا د پروفیشنل موډ. نو تاسو بیا دلته خپل پروفایل ته بیرته راسئ. خپل پروفایل ته چې تاسې راغله دا درې ټکي نښان به دلته پر ووهئ. دلته ګوره دا ټرن آن پروفیشنل موډ یې راوړی دی، د یوې ورځې بعد دلته دا دی راوړی. دلته به دا پر ووهئ، دلته بیا ټرن آن پر ووهئ. ټرن آن چې پر ووهئ دلته بیا ستاسو څخه د انتظار به ورته کوئ. ګوره تاسو ته بیا نوې صفحه ښکاره کوي. نوې صفحه چې تاسو ته ښکاره کړي ګورئ دلته کریټ نیو اکاونټ ایټ ډیټیلز اباؤټ یور سیلف هغه وکړئ. دلته صرف کریټ نیو کنټینټ راغلی دی. دا کریټ نیو کنټینټ تاسو پر ووهئ، یعنې مطلب نوی پوسټ که تاسو کوئ که نه کوئ دلته تاسو دا کریټ نیو کنټینټ دا سکیپ کړئ. سکیپ مو کوئ. دا ما سکیپ کړئ، دلته بیا سکیپ پر ووهم. دا شي دا چې مو پر ووهئ دلته عادي ټوله اوکې سوه شیان. دا چې اوکې سو بیا د شاته ځمه زه شاته چې دا د رالمه ګوره دا د پروفیشنل موډ ته واوښتی. دا هغه د په عملي توګه تاسو ته وښوئ چې پروفیشنل موډ ته واوښتی. دغه لاره فالو کړئ او که زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی زموږ چینل ته سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي.